الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د مبادئ علم الوصول درسونه مونږ ویله، هغه کې دا 22 نمبر صفحه ته مونږ را رسېدلي وو. مخکې د حروف المعاني و بحث خلاص و چې هغه واو فا ثم حتی او لکن او دا رقم علا او اله او با وه، د 11 قسمونه. نو نن د 22 نمبر صفحه کې دی وایي ما یتعلق بایضاح الادله، هغه شیونه تا ته ښیي چې د ادله و ادله جمع د دلیل دی، یعنې دلایل تا ته واضح کوي او هغه دلایل تا ته د هغوی وضاحت کوي. وهذه الحجج، وایي دغه دلیلونه چې دي تحتمل البیان، دا احتمال د بیان لري، یعنې دلایل چې ذکر کوي یو دلیل بیان وي او تا ته د دې بیان تعریف کوي. اول تعریف البیان، بیان څه ته ویل کېږي؟ وایي والبیان لغة، بیان په لغت کې الاظهار ښکاره کول ته ویل کېږي. لکه مونږ یاره فلانی کس د بیان کوي، دې سړي بیان وکړي، یعنې حق او باطل یې ښکاره کړله. دوی والبیان لغة الاظهار، بیان په لغت کې اظهار ښکاره کولو ته ویل کېږي. ظهر الفساد فی البر والبحر. نو قال تعالی، دی الله تعالی وایي علمه البیان، ګوره ورویښودی الله دې نبي لره بیان، البیان بیان یعنې ښکاره، اظهار یې ورته وکړي، حکمونه یې ورته ښکاره کړله. واصطلاحا، یعنې دا بیان په لغت کې اظهار ښکاره کول ته وایي، او اصطلاح کې څه ته وایي؟ اظهار المراد للمخاطب، ښکاره کول دا مقصودي شي، ښکاره کول مخاطب لره، چې کوم کس تا ته مخاطب دی، ناست دی، متکلم، د هغه اظهار ورته وکړي، د هغه مقصد یعنې هغه مراد ورته ښکاره کړي. بیا دی تا ته وایي والبیان علی 5 اوجه، بیان په 5 وجې دی، یعنې د بیان 5 وجې دي او 5 قسمونه یې دي. اول ته ویل کېږي اول بیان التقریر. بیان التقریر څه ته وایي؟ وهو توکید الکلام بما یقطع احتمال المجاز او الخصوصي. بیان تقریر هغه ته ویل کېږي چې دا کلام مؤکد وي، یعنې دا ذکر د کلام سوی وي، د خبرې کلام سوی وي، په دې کې احتمال د مجاز او د خاص نه وي. یعنې بیان التقریر هغه ته ویل کېږي چې ذکر د کلام پکې سوی وي، خو احتمال د مجاز او دا رقم احتمال د خاص پکې نه وي. لکه دی مثال باندې ولا طائر یطیر بجناحیه. اوس ګوره دلته الله تا ته ښیي نه هغه مرغه چې دی تګ کوي په خپل 2 وزرو باندې. اوس دا کې ته مجازي معنا څنګه اخلي؟ الله ذکر درته کړی دی یا تقریر درته کړی چې دا مرغه هغه مرغه چې تګ کوي په خپلو 2 وزرو باندې. اوس په دې کې نه احتمال د مجاز ته او نه د خاص ته، یعنې احتمال د مجاز او د خاص پرې کوي. بس په دې کې مراد کم شی چې تقریر ذکر سوی دی د شاریه د طرفه هماغه مراد دی. یا لکه دی په دې 23 نمبر صفحه کې بل مثال بیانوي. 23 نمبر صفحه وقوله تعالی، او دا قول الله تعالی فسجد الملائکة كلهم اجمعون. اوس ګوره دا کلهم چې ذکر کوي، یعنې سجده وکړه ملائکو، کلهم چې ورسره ووایي، نو په دې کې احتمال د مجاز او د خاص ذکر ختم شو. خاص پکې نه ذکر چې بعضې ملائکه وکړه بعضې پرې نه، کلهم اجمعون تأکید یې وکړي دوباره چې ټولو سجده وکړل، ټولو ملائکو، یعنې بیان التقریر دی، احتمال د مجاز او د خاص پکې نشته. بل دی مثال ذکر کوي وکه قوله، لکه دا قول د دی فلان یو کس لره علی قفیض حنطة، په ما باندې یو قفیض، یعنې یو قفیض دا یو 40 لیټر اندازه به راځي،
د فلاني په ما باندې یو قفي د حنطې دی. حنطه وربشي ته ویل کېږي. بقفیض البلد په هغه قفیز بلد سره. اوس ګوره په دې کې دا سوال د مجاز او د خاص دا په دې کې احتمال قطع دی. بس په ما باندې د فلاني قفیز باندې دی. قفیز کم قفیز؟ قفیز بلد. د بلد یعنی د ښار چې کوم مشهوره قفیز دی. حکم و حکم د دې بیان ته کېږي یصح موصولا. دا موصول هم جایز دی چې وصل یې راولي، او مفصول او مفصول هم جایز دی چې فصل. یعنی دی داسې ویلی شي ته ویلی شي یار علی قفیض لفلان علی قفیض حنطة. بیا 10 ورځې بعد چا درنه تپوس وکړي کم قفیز، ته دا ورته وایې بقفیض البلد. د ښار چې کوم قفیز دی هغه یې راباندې دی. یا لکه اوس د افغانستانۍ من دی، زه وایم چې علی لفلان قفیض بر یا قفیض شعیر. بیا ته مانه 11 ورځې وروسته تپوس وکړې چې کوم قفیز؟ زه وایم قفیض افغانستان. د افغانستان چې کوم قفیز یعنی دغه دی من دی 4 نیمې. داسې حساب. نو دا موصولا و مفصولا دواړه جایز دی. حکم د دې دا و. هغه حکم ختم شو، بیان ختم شو، د بیان التقریر. دویم بیان التفسیر. بیان التفسیر څه ته وایي؟ تعریف بیان التفسیر. تعریف د بیان تفسیر چې دویم بیان التفسیر هو ان یکون اللفظ. بیان التفسیر هغه ته ویل کېږي چې لفظ وي غیر مکشوف المراد، نه یې لڅ شوی د هغه مراد، یعنی د هغه مراد ښکاره شوی نه وي. بیان التفسیر مونږ مخکې مفسر هم ویلی و د دې حکم. بیان التفسیر هغه ته ویل کېږي چې یو لفظ غیر مکشوف وي، مطلب د هغه مراد ښکاره نه وي بلکې پټ وي. وجه څه ده؟ وایي لکونه مجملا. د دې وجه دا ده چې یا دا بیان التفسیر مجمل وي، اجمالا ذکر وي، د هغه تفسیر نه وي شوی، او مشترکا یا مشترک ذکر وي. نو مشترک چې کله ذکر وي د هغه بیان ته ضرورت لري چې د هغه وضاحت وشي. لکه هغه موږ ویل لفظ مشترک مابین د قروء او د حیض کې. وروسته د مثال هغه مثال ذکر کړو. فیکشفه المتکلم ببیانه. وی لیرې کوي به متکلم خبرې کوونکی ببیانه په بیان د دې تفسیر سره. یعنی دا بیان تفسیر چې کله وکړي نو بیا به هغه اجمال او اشتراک لیرې شي. که قوله تعالی، لکه دا قول الله تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. دا مثال دی د مجمل. ګوره الله وایي منځونه وکړئ او دا رقم زکات ورکړئ. اوس دا اجمالا ذکر دی. اوس په دې کې تفسیر څه دی؟ نو تفسیر نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیان په احادیثو کې کړی دی. ځکه دې کې خو صلات هم مجمل ذکر دی. لمونځ وکړئ، 2 رکعاته وکړو، څه ټیم یې وکړو، او په کوم وخت یې وکړو، په کومه طریقه یې وکړو. یا زکات ورکړئ، زکات ورکړو، د څه زکات ورکړو، په دې د پیسو څنګه زکات دی، د سرو زرو، سپینو زرو، د دوکاندارۍ د حساب، یا دا رقم د نورو چیلیو، د غویو، د پسو، د په حساب. نو د دې ضرورت دا اجمالا ذکر دی. نو د دې تفسیر ته ضرورت شته چې تفسیر شارعه کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د هغوی تفسیر کړی دی. نو دا بیان د اجمال شو. دا مثال واقعي مثال وضع. وای کانت الصلاة والزکات مجملتین. دلته دا صلات یعنی دا منز او زکات دا مجملتین اجمالا ذکر دی. فجاء بیانهما. راغلی بیان د دې حدیثو د دې صلات او د دې زکات فی الاحادیث. فاحادیث نبویو کې د هغوی تفسیر شوی دی. د بیان تفسیر. وقوله تعالی. او دا قول د الله رب العالمین. والمطلقات. او هغه طلاق شده زنانه یتربصن بانفسهن 3 قروء. دوی به خپلو ځانونو سره انتظار کوي، یعنی وخت به تیری 3 قروء. اوس په دې کې دا ګوره دا مشترک دی. مونږ مخکې هم ویلي ول په قروء کې لفظ د قروء، او دا په مشترک کې مونږ ویلي ول د مشترک په مثال کې دا مشترک دی. امام شافعي رحمه الله وایي د قروء څخه مراد طهر دی، او دا رقم امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دې څخه مراد حیض دی.
نو دا لفظ مشترک په مابین د قروء او د حیض دی دا مثال ذکر کوي و دا مشترک دا د دې تفسیر به هغه احادیث یا اشارې بیانوي وای کان القرء دی دا لفظ د قرء مشترکا دا مشترک دی ګډ دی بین الحیض و الطهر په منځ د حیض او د طهر کې یعنی دا لفظ مشترک و فبین النبي صلی الله علیه وسلم بیان کوي نبی اسلام مراد الله تعالی بقوله مراد الله تعالی خالق تعالی بقوله په دې قول سره طلاق الامة تطلیقتان طلاق دا منځ د دوه طلاق دي وقرؤها حیضتان او قرء د دې یعنی طهر د دې قروء چې دی هغه حیضتان دوه حیضه دي دې وایي څنګه تفسیر هغه شارع وکړي تفسیر وشو په دې قول د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د دې وجې څخه دا مثال و ده هغه مخکنی مثال د اجمالو یعنی مجمل یو شی ذکر وي او دا مثالو د مشترک دریم تعریف و بیان تغییر تعریف دی د بیان تغییر دریم دی تا ته وایي تعریف و بیان تغییر بیان تغییر څه ته ویل کیږي وهو ان يتغير ببيان المتكلم معنى كلامه هذا چې متکلم خپل معنا یعنی کلام معنا خپل متغیره کړي هغه متغیر بیا په څه سره راځي یا په تعلیق بالشرط سره راځي یا په استثناء سره راځي یعنی بیان تغییر خو پیژنئ چې یو شي ته بدلون ورکړي په اخره کې نو هغه ته وایي چې متکلم خپل د کلام معنا هغه بدله کړي بیان تغییر هو ان يتغير ببيان المتكلم معنى کلام هغه د چې بدل شي معنا د متکلم د خبرې کوونکی بدله کړي معنا د کلام خپل وذلك بالتعلیق دا تغیر به په تعلیق معلق به څنګه به یعنی زړول شوی به بالشرط په شرط سره بالاستثناء یا په استثناء سره که قول لکه دا قول ده ان انت طالق ان دخلت الدار تطلاق کچیر کور ته داخله شولې ګور کچیر کور ته داخله شي ګور دا شرط معنا دا بدله کړه که نه کړه تطلاق اوس انت طالقون که ذکر وای ګوره نو دا خو بیا طلاق نه واقع کېږي څنګه کوم وخت واقع کېږي ان دخلت الدار که چیرې ته کور ته داخله شولې نو بیا دې وخت کې ته طلاق یې نو دا بیان تغییر دا به معلق په شرط سره یا په شرط یې دا و ان دخلت الدار دا شرط ذکر شو لکه نحو الواضح کې مونږ تاسو په بیان د شرط کې درسونه دي شرط جوابي شرط او دا رقم 34 نمبر وقوله تعالی دا قول الله تعالی مخکې د شرط مثال انت طالق دخل و د استثناء مثال دی حروف استثناء خو ته پېژنې الا غیر سوا چې هغه راځي بیا وروسته په نحو کې درته ذکر وقوله صلی الله علیه وسلم دا قول نبي اسلام لا تبيع الذهب بالذهب سره په سرو سره مه خرڅوئ الا سواء بسواء ګوره استثناء یې وکړله مګر برابر سره بیا خرڅولی سي نو د دې وجې څخه بیان التغییر هغه ته ویل کیږي چې دا به یا متکلم به خپل د کلام معنا بدلوي یا به معلقه په شرط سره وي او یا به په استثناء سره وي دې فایده کې هم تاته بیا ذکر کوي انشاءالله چې ته واضح په دې باندې پوه سې فایده دا ده حکم د دې بیان التغییر څه دی نو حکم د دې دا دی هغه مخکې د بیان تفسیر حکم هم دا و چې موصولا دواړه جایز او حکم د دې بیان تغییر څه دی یصح مفصولا ولا یصح مفصولا دا موصول جایز دی یعنی وصل به دا راولي داسې نشي ویلی چې انت طالقون بیا ورځ دوی بعد وایه چې ان دخلت الداره ځکه دا طلاق واقع کېږي مخکې عفوا ما ویل نه واقع کېږي خو طلاق واقع کېږي ځکه حزلهن جد وجدهن حزلهن حزل وجدهن جد حدیث کې کم راځي نو دې وجې څخه په دې کې وصل جایز دی فصل به په دې کې نه راولي ولا یصح مفصولا دا کې فصل نه راولي فایده وایي د 34 نمبر صفحه کې فایده درته ذکر کوي وایي المعلق بالشرط يكون سببا عند وجود الشرط معلق په شرط سره دا به سبب وي په وخت وجود الشرط لا قبله نه مخکې د دې لکه زه وایم چې ان اشتریتک فانت حر زه بس د یو بل چا غلام دی زه وایم که ما ته واخیستلې بیا به ته آزاد یې نو اوس خو دی آزاد نه دی چې صرف ما د الله په استعمال کې ځکه دا زما په ملکیت کې دی نه یعنی دا سبب
دا معلق دی نه تر اوسه وایي المعلق بالشرط یکون سببا معلق په شرط سره دا وي سبب عند وجود الشرط لا قبله په وخت وجود د شرط کې شرط به موجود وي د هغه نه مخکې نشي کولی فمن قال لاجنبیت لکه اوس یو څوک دی وایي یو اجنبي ښځې ته پردۍ ښځې ته وایي د بل چا ښځې ان تزوجتک فانت طالق که ما ته په نکاح کړې ته طلاق نو دا طلاقونه واقعي ځکه پردۍ ښځو ته څنګه طلاقونه ورکوې نو دی وایي کان التعلیق صحیحا دا تعلیق دی صحیح دی دا معلق والی یعنی که چیرې دا ستا او د دې علاقه په نکاح سره راله نو هغه وخت کې بیا د طلاق خبرې کوه د هغه نه مخکې نه کېږي وایي کان تعلیق صحیح فلو یعنی شرط شته نه شرط دا دی چې ستا په نکاح کې نه راغلی فلو تزوجها بعد الطلاق که چیرې دا نکاح کړله ولو تزوجها یقع طلاق چې دا نکاح کړله بیا هغه نه وروسته طلاق واقع کېږي او بله فایده ده یو بله فایده درته ذکر کوي چې هغه به په وروستي درس کې درته ووایم وبالله تعالی التوفیق